د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د اسلامي امارت یو پلاوی د مسکو فارمټ راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل کې د روسیې سفیر ویلي چې هیواد به له اسلامي امارت په لومړي ځل د مسکو فارمټ په راتلونکي غونډه کې د غړي په توګه هرکلی وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د مسکو فارمټ راتلونکي غونډه کې د غړي په توګه ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره وکتل. خبرپاڼه کې راغلي ژیرنوف په اکتوبر کې د مسکو فارمټ اومه غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوي د ګډون په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. ویل چې روسیه به د افغانستان له اسلامي امارت په لومړي ځل دغه فارمټ د غړي په توګه هرکلی وکړي. د خبرپاڼې له مخې متقي په مسکو فارمټ کې د افغانستان اسلامي امارت غړیتوب یو مهم او اساسي ګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې دغه سیمه ییز چوکاټونه د افغانستان او سیمې ترمنځ په باور جوړونه او مثبت پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. په امریکا کې یو بریدګر 2 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي. د امریکا په میشیګن ایالت په یو کلیسا کې په ډزو سره لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا پیښه د تاوتریخوالي وبا یاده کړې ده. د پولیسو مشر ویلیام ریني رسنیو ته ویلي چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د دغه چارواکو په خبره پولیسو تر پیښې 8 دقیقې وروسته بریدګر په یو پارکینګ کې هدف وګرځاوه. پیښه د مورمون په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی دی.